Sentence number 1. Keep it with you. دا ځان سره کېږده. Keep it with you. د دې مطلب دا دی چې دا ځان سره کېږده. کله چې موږ چاته یو څه ورکوو او ورته وایو چې دا ځان سره کېږده، نو په انګلیش کې بیا ویل کېږي keep it with you. دا ځان سره کېږده. keep it back. دا واپس کېږده. یعنی یو سړی چې د کوم ځای نه راغستی واپس یې په هماغه ځای باندې کېږده. keep it back. keep it down. دا ښکته کېږده یا دا لاندې کېږده. د میز نه لاندې کېږده، د کټ نه لاندې کېږده، چې هر څه وي. I kept it. ما کېغوستو. I kept it. ما کېغوستو. دلته kept دا د keep سیکنډ فارم دی، یعنی دویم حالت دی او دا پاست ټینس دی. نو په دې وجه باندې دلته موږ kept استعمالو. که چېرې تاسو ټینسونه زده کول غواړئ نو زموږ په چینل باندې موجود دي. Where did you keep it؟ تا چېرته کېغوستو؟ تاسو چانه پوښتنه کول غواړئ، د یو څه معلومات دې کول غواړئ چې هغه فلانکې څیز دې کوم ځای کې کېغوستو، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي Where did you keep it؟ د where مطلب دی چېرته، په کوم ځای کې. Comb your hair. ویښته دې ږمنځ کا یا سر دې ږمنځ کا. موږ چې چاته وایو په پښتو کې چې سر دې ږمنځ کا یا ویښته دې ږمنځ کا، په انګلیش کې ویل کېږي comb your hair، یعنی ویښته دې ږمنځ کا. دلته COMB comb دا ویل کېږي ږمنځ ته، خو په دې کې په اخره کې چې دا بي راغلی دا مکمل سایلنټ ده. کمب نه ویل کېږي، بیا غلط راځي. کم لکه یو کم وي د هغې مطلب وي راتلل، دا هماغه شانتې وایي خو په سپیلنګ کې فرق دی. comb your hair. ویښته دې ږمنځ کا. I combed my hair. ما خپل ویښته ږمنځ کړل. I combed my hair. ما خپل ویښته ږمنځ کړه. I did not comb my hair. د دې مطلب اوس دا شو چې ما ویښته ږمنځ نه کړل. I did not comb my hair. ما ویښته ږمنځ نه کړل. ته خپل ویښته ولې نه ږمنځې؟ Why don't you comb your hair؟ ته خپل ویښته ولې نه ږمنځې؟ همداسې یو سنټنس دی، خو د دې نه تاسو ډېر سنټنسز په خپله جوړولی شئ. صرف لږ سوچ ورته پکار دی او بل د دې خبره هیڅ پروا مه کوئ که چېرې تاسو صحیح وایي که غلط وایي. ضروري صرف دا دي چې تاسو مخامخ کوم کس دی هغې سره خبرې کوئ، بس چې هغه پوه شي په انګلیش باندې. تاسو ورته کوم پیغام ورکول غواړئ چې په هغې باندې پوه شي. Why do you blush so much؟ ته ولې دومره شرمېږي؟ یو نیم کس وي ډېر زیات شرمېږي، چا سره خبرې هم نشي کولی، د چا په مخ کې خبرې نشي کولی. تاسو ورته ویلی شئ Why do you blush so much؟ Why do you blush so much؟ ته ولې دومره شرمېږي؟ It won't go like this. په دې خو کار نه کېږي. It won't go like this. د دې سنټنس مطلب دی چې یاره په دې خو کار نه کېږي. که ته چېرته شرمېږي نو په دې باندې خو کار نه کېږي. It won't go like this. Keep in touch with me. ما سره په رابطه کې اوسه. Keep in touch with me. ما سره په رابطه کې اوسه. فار ایگزامپل ستاسو یو ملګری دی یا بل څوک دی بهر روان دی یا بل ځای ته روان دی او تاسو ورته دا ویل غواړئ چې یاره ګوره ما سره په رابطه کې اوسه ښه. Keep in touch with me. Keep in touch with me. ما سره په رابطه کې اوسه. ګران کتونکو نن په دې ویډیو کې زموږ ټارګټ د انګلیش هغه جملې په پښتو کې زده کول دي کوم چې ستاسو سپوکن انګلیش یعنې روان انګلیش ډېر زیات بهتر کولی شي. نو که تاسو خپل سپوکن انګلیش ډېر ښه کول غواړئ، خلکو سره په انګلیش کې خبرې کول غواړئ او په روزمره خبرو اترو کې زموږ کومې جملې استعمالیږي هغه زده کول غواړئ، بیا دا ویډیو ضرور وګورئ، دا ستاسو لپاره ده. اوس دلته یو بل سنټنس دی کنټرول یور سیلف. ځان کابو کا یا ځان کنټرول کا، مطلب په ځان باندې کنټرول راوله. کنټرول یور سیلف. ډونټ میک هیسټ. تیزی مه کوه. ډونټ میک هیسټ. تیزی مه کوه. اکثر لسه کسان داسې وي چې په ډېرو کارونو کې تیزی کوي، نو موږ ورته په پښتو کې وایو چې یاره تیزی مه کوه، ډېر غټ نقصان سره به مخ شي. بیا ورته ویلی شي ډونټ میک هیسټ. ډونټ میک هیسټ. هیسټ ویل کېږي تیزی ته.
Are you there? آیا ته هلته یې؟ Are you there? مطلب یې سره مطلب دا چې آیا ته هلته یې یعنی تم هلته موجود یې. I'm not ready. زه تیار نه یم. I am not ready. زه تیار نه یم. I will be ready in 2 minutes. مطلب دا شو چې په 2 منټو کې به زه تیار شم. فار ایگزامپل تاسو چېرته روان یې او ته خپل ملګرو ته وایې یا بل چا ته وایې چې لږ صبر وکړه بس دا 2 منټو کې راځم 2 منټو کې ځان تیار وم. نو په انګلیش کې ورته ویلی شي I will be ready in 2 minutes. ضروري دا نه ده چې ته بهر ملک کې اوسېږي نو صرف تا ته د دې سنټنسز ضرورت دی. که ته انګلیش زده کول غواړې همدغه جملې دي همدغه الفاظ دي بس په پښتو کې مه وایه د چا هېڅ پروا مه کوه همدغه په انګلیش کې استعمالوه. I like both. زما خو دواړه خوښ دي. I like both. درې مطلب دا دی چې یاره زما خو دواړه خوښ دي ما ته په دې کې هېڅ اعتراض نشته. د both مطلب دی دواړه. I like both. زما دواړه خوښ دي مطلب دام خورم اغم خورم التم زما دلتم زم. I like both. زما دواړه خوښ دي. I can't move. د خوځېدو نه یم یعنی زه خوځېدلی نشم. فار ایگزامپل تاسو ډیر خوراک وکئ ډیر وګرځېږئ یا مطلب ډیر ستړي شئ یا چېرته بیمار یې نو موږ وایو که نه یاره د خوځېدو نه یم زه نشم خوځېدلی. په انګلیش کې ویل کېږي I can't move. I can't eat. زه نشم خوړلی. I can't eat. زه نشم خوړلی یعنی ما ډیر زیات خوراک کړی او نور د خوراک نه یم. I can't eat. I am stuffed. د دې مطلب دا شو چې زه موړ یم. کله چې موږ ته څوک وایي چې راځه که نه دا وخوره روټۍ وخوره یا بل څه وخوره نو موږ ورته چې کله موږ مواړه یو نو موږ وایو یاره زه خو موړ یم ما ډېر زیات خوراک کړی. نو په انګلیش کې بیا ویل کېږي I am stuffed. I am stuffed یعنی زه موړ یم ما ډېر خوراک کړی. Nobody came. څوک هم رانغلل. Nobody came. څوک هم راغنلل. Drop me home. مالک د کوره پورې ورسوه. Drop me home. د دې مطلب دا شو چې مالک د کوره پورې ورسوه. مالک کور ته بوځه. Drop him home. هغه لږ کوره پورې ورسوه. یاره دا خو لږ د کوره پورې بوځه یو کس دی او ته بل چا ته وایې چې یاره دا لږ د کوره پورې بوځه دې خپل کور ته ورسوه. Drop him home. I promise. زه در سره واده کوم. I promise. زه در سره واده کوم. واده نه زه تا سره واده کوم. I decline. I decline. زه انکار کوم. I decline. د دې مطلب دا دی چې زه انکار کوم زه نه قبلوم. لکه تاسو څوک د یو څه پیشکش وکړي او تاسو وایئ چې یاره زه د دې نه انکار کوم نو په انګلیش کې ویلی شي I decline. خو دا ډیکلاین دا فرست فارم دی یعنی وړومبنی حالت دی. که ته چېرته دویم حالت دلته د استعمال کړي I declined بیا د دې مطلب دا شو چې یاره ما انکار وکړو هغوی ته چاته مې وکړو پته نشته. I declined ما انکار وکړو. Let me take a bath. پرېږده چې ولامبم. Let me take a bath. ما پرېږده چې زه ولامبم یعنی ما پرېږده زه ځمه چې ولامبم. Let me take a bath. He is taking a bath. هغه لامبي. He is taking a bath. هغه لامبي. ستاسو نه څوک د یو بل ملګري پوښتنه وکړي د هر چا پوښتنه درنه وکړي او هغه لامبي نو په انګلیش کې ورته تاسو داسې ویلی شي He is taking a bath. هغه لامبي. I am taking a bath. زه لامبم. اوس په دې ټیم کې لګیا یم او لامبم. I am taking a bath. Go and take a bath. ورشه ولامبه. Go and take a bath. الشابه ورشه او ولامبه. د go مطلب دی ورشه. Take a bath ولامبه. ورشه ولامبه. Don't take it to heart. دا خبر په زړه ماله. Don't take it to heart. تاسو چاته یو سپینه خبره مو ورته وکړه یا بله څه خبره مو ورته وکړه د هغې غلطي مو ورپه ګوته کړه چې هره څه خبره خو که دا په هغه باندې ښه نه لګېږي نو موږ ورته په پښتو کې وایو چې یاره یو خبره درته کوم خو په زړه یې ماله صحیح ده دا خبره ته زړه ته مه اچوه.
نو په انګلیش کې بیا ویل کېږي ډونټ ټیک اټ ټو هارټ، دا خبره زړه ته مه اچوه. په اخر کې زه تاسو ټولو ته یو درخواست کول غواړم، یو گزارش درته کول غواړم. تقریبا په بل ویډیو کې هم ما ویلي کله هم چې تاسو ویډیو ګورئ نو مهرباني وکړئ ته لایک هم ورکوئ، کمنټ هم پرېږدئ، او که چېرته چینل هم نه وي سبسکرایب کړی نو دا هم سبسکرایب کړئ. ستاسو په سم نه کېږي خو موږ ته ډېره زیاته حوصله راکوي، ځکه چې زه کله هم ویډیو اپلوډ کوم 500-600 کسان په هماغه ورځ باندې وګوري خو کمنټونه پې 5-6 راشي یا پې 8 کمنټونه راشي، کومه چې زموږ حوصله ډېره زیاته خرابوي، بیا زما ویډیو جوړولو ته والله کې زړم کېږي. نو مهرباني وکړئ کمنټ بالکل فری دی، خامخا یې پرېږدئ، څه ورکې لیکئ خو کمنټ خامخا پرېږدئ. دې سره د ویډیو انګیجمنټ زیاتېږي. امید کوم چې زما خبرې به په تاسو باندې بدې نه وي لګېدلې، که په دې ویډیو کې رانه کمې زیاتې شوې د هغې درنه ډېره بخښنه غواړم. بس په اخره کې هم دا ویل غواړم که چېرته تاسو زده کول غواړئ د انګلیش ګرامر ټینسونه، د 4000 اسینشل انګلیش ورډ یا داسې نور ډېر الفاظ جملې او هغه څه چې ستاسو سپوکن انګلیش ډېر زیات بهتر کولی شي. ډېر خلک د دې چینل نه فایده اخلي، تاسو هم ته واخلئ، نورو خلکو ته مو وایئ چې هغوی هم د دې نه فایده واخلي. بس د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساته. انشاءالله see you next time with another video. Until take care and goodbye. او د هغه ویډیوګانو لینکونه به زه تاسو ته د دې ویډیو نه لاندې په ډسکرپشن کې درکړم.